الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. اتلسم پارا سورة النور 32 نمبر آیت تے 2 مخ کے آیاتونو کی آداب بیان شو د بندش و د بے حیائی د پارا چکل مومنان نارینو زنانه په دغه باندې عمل کوي نو معاشره به د فساد او د بے حیائی نه پاک شي او انسانانو ته به یو مزیدار او ښایسته د اطمینان ژوند هغه حاصل شي. نو اوس دې آیت کې الله رب العالمین یو بل ادب ذکر کوي او د دې تعلق دی د مسلې د نکاح سره چې الله رب العالمین ذکر کوي او دا ثابتوي چې د زنا د ختمېدلو ښه لاره دا ده چې سړی نکاح او واده وکړي. لکه د معاشره کې ډېر داسې لونډاني پښتو کې ورته لونډ وایي عربی کې ورته ایم وایي که هغه هلکان دي ودونه یې نه دي کړي او که هغه زنانۍ نکاحونه یې نه کړي او که هغه د چا ښځه مړی او دی ځواني بل واده یې نه کړي دې ټولو ته حکم کیږي چې تاسو نکاحونه وکئ. نو دې کې به فایده دا شي چې معاشره به د بې حیایي د زنا او د بدکارۍ نه څه شي بچ بشي. ځکه چې سړی کله نکاح نه کوي واده نه کوي د دنیا د رواجونو د وجې نه دته واده ډېر ګراني او دی واده ډېر لیټ کې ناوخته کې نو انسان په ډېرو ګناهونو کې ګورې واقع کیږي د انسان نه قسمه قسم ګناه هغه کیږي. نو دې وجې نه مسله د نکاح ذکر کوي چې دې سره معاشره هغه د بې حیایي او د فساد نه پاکیږي. نو الله فرمایي وانکحوا الایام منکم او نکاح وکئ ایاما د بې واده منکم ستاسو نه. ایاما جمع د ایم ده. ایم په عربی ژبه کې هغه کس ته وایي چې هغه واده نه کړي که هغه الګ دی واده نه دی کړی او که هغه جینۍ د واده نه دی کړی او که هغه یو نارینه یو کونډ شوی ښځه وفات شوي دې ټولو ته دا لفظو دا شامل دی. او زمونږ پښتو معاشره کې ورته څه وایي لون ورته وایي لونډان دغه ته ایم ویلی کیږي. بعضی علماو د دې آیت نه استدلال کړي چې نکاح کول دا فرض دي ځکه الله حکم کړي چې وانکحوا الایام منکم
دا بې واده چې څومره خلک دي وایي دا نکاحونه وکئ نو امر دا د فرضیت دپاره راځي نو بعضې علما وایي چې دا آیت دلیل دی چې نکاح کول څه شی دي فرض دي لیکن صحیح خبره دا ده چې هغه وخت کې نکاح کول فرض او لازم دي چې کله انسان بالکل د بې حیایي نه نشي بچ کېدی او د ده نه ورځ تر ورځه ګناهونه کېږي نو بیا په ده باندې لازم دی وس او طاقت هم شته چې دی ځان نه نکاح واده وکړي نو بیا لازم دی چې دی به څه کوي دی به نکاح خامخا کوي نو یو خو دې آیت کې د نکاح دپاره ترغیب راغلی بل حدیث کې م راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یا معشر الشباب ای ځوانانو هلکانو یا پیغلو جینکو تاسو نکاحونه وکئ او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که د نکاح وسم نه کیږي او ګناهونه د نه کیږي نو بیا روجې نیسئ په روجو سره د انسان نفس دا کنټرولي که نه څومره چې سړی ډېر خوراک کوي هغومره به د شهوت سیوا کیږي د نه به ګناه ډېره کیږي څومره چې دی خېټه په کنټرول کې ساتلو خوراک دی کم کو بیماریږي به م کم صحت به دې م ښي او ګناه کې به م سړی نه واقع کیږي نو نکاح باره کې ډېر زیات ترغیب وغیره راغلی دی په دې پیرانو کې بعضې خلک دي متصوفه دا ملنګان وغیره هغوی وایي واده نه کول ثواب دی نو اکثر دا ملنګان به د زیارتونو کې پراته بس حلواګانې م ورته پرې میلاویږي او امیلونه م ورته پرې میلاویږي او ښه مزې دي بس رقص ګډاګانې کوي نو هغوی واده نه کول دا ثواب دی نه دا غلطه خبره ده نکاح باره کې خو ډېر ترغیب راغلی دی نو الله وایي وانکحوا الایام منکم او نکاح وکئ بې واده منکم ستاسو نه والصالحین او نیکان من عبادکم د غلامانو ستاسو نه و امائکم او د وینځو ستاسو نه الله وایي که ستاسو غلامانی او نیکان خلکي مؤمنان نو مالک به کوشش کوي چې د خپل غلام له به م څه کوي واده نکاح به وله کوي ځکه که واده وله ونه کړي دین هم نقصان پیدا کیږي او و امائکم وینځي به هغه چاته وي اوس خو غلامان وینځي نشته وینځي به هغه زنانه وي چې کله به نبی علیه الصلاۃ والسلام جهاد وکړو او د کافرو زنانه به قید کې راوستلی نو بیا به هغه د دوی وینځي حسابېدلي نو بیا به ځان نه په نکاح باندې اخیستلي نو الله وایي که د چا په قید کې وینځي وغیرې نو هغه دې یا دې په خپله په نکاح والي یا دې بل له ورکي نو دې سره به معاشره دا به ورسره صفا شي اوس د دې نکاح د واده کولو یو عظیمه فایده ذکر کوي او اکثر خلک د دې فایدو نه نه دي خبرګین هغوی به ډېر په وخت باندې ودونه کړی وي یو نه دوه نه درې نه بلکې څو به یې کړی وي څلور خو څوک د دې فایدې نه خبر نه دي الله وی واده کې دا عظیمه فایده ده چې تو پکې مالدار شي ور سړی مال دولت غواړي که نه غواړي الله وعده کړې ده دې آیت کې الله وی دا زما وعده ده تاسو سره تاسو خپل ارادې درستې کوئ نکاح کولو ته زه به مالداره کم مال دولت به درکم څومره عظیمه فایده ده ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله که چرته وي دوی فقراء غریبان نو یغنهم الله مالدار به کې دوی لره الله تعالی من فضله د فضل خپل که یو سړی دی په دې سوچ باندې نه وای چې یاره زه ځکه واده نه کوم نکاح نه کوم چې زما څه کار روزګار نشته زما نوکري نشته دی بیا به مې ښځه شي بچي به مې شي نو هغوی له به زه د کوم ځای نه خوراک راوړم الله وایي ته نکاح ته خپله اراده برابره که ته نکاح وکړه په شرعي طریقه باقي زه به دې څه کمه زه به دې مالداره کم ګوره الله په نکاح باندې وعده اخیستې ده دا د الله وعده ده او حدیث کې م راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي درې کسان داسې دي چې الله رب العالمین په ځان لازم کړی ده چې زه به خامخا دوی سره مدد کوم څو کسان دي درې یو المجاهد فی سبیل الله هغه انسان دی چې دی د الله په لاره کې جهاد له لاړ شي نو الله په ځان لازم کړی ده چې الله وایي زه به ضرور د دې مجاهد سره امداد کوم
دویم مکاتب غلام دی چې وروسته باس را روان دی. دریم هغه انسان دی چې دی نکاح کوي د خپلې پاکۍ دپاره، چېرې زه نکاح واده دې دپاره کومه چې ما ته عفت او پاکي حاصله شي چې د ګناهونو نه څه شمه بچ شم. نو الله وایي زه به د ده سره مرسته او امداد ورکړم. دا ګورې په نکاح کې دا لویه فایده ده چې په دې سره انسان ته څه حاصلیږي؟ مال و دولت. دې وجې نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل ویلې تاسو د الله تعالی په دې حکم باندې عمل وکئ چې الله وایي تاسو نکاح وکئ، نو الله به تاسو سره خپله واده پوره کړي، هغه به هم څه کړي؟ هغه به مالداره کړي. خو ګورې د غنا مطلب دا نه دی چې ته ما خو واده وکړه زه کروڑپتی نه شوم. نو په یو ښځه باندې په یو نکاح باندې د نه کروڑپتی خو نه جوړیږي او یا وایي چې عمران خان کرسۍ ته خو لا نه لمه. نه، دا مطلب نه دی د غنا. غنا مطلب دا دی چې الله رب العالمین به دا ټول کم چې په واده کې څه خرچ کیږي دا به دله پوره کړي. ښه ښکلی ژوند به دي، ښه مزیدار کور به دله درکړي، کیدای شي د ګاډي شوقي ګاډی به هم دله درکړي، بس خلارې چلوو پکې ګرځه. نو دا په نکاح کې ګورې دا فایده ده. والله الله تعالی واسع فراخ فضل والا دی، علیم پویه ذات دی. وانکحوا الایام او نکاح وکئ بے واده منکم ستاسونه والصالحین او نیکان من عبادکم د غلامان ستاسونه و امائکم او د وینځو ستاسونه ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله کوي دوی غریبان نو مالدار به کې دوی لره الله تعالی د فضل خپلنا. والله الله تعالی واسع فراخ فضل والا دی، علیم پویا ذات دی. وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله. دی آیت کی الله رب العالمین بل ادب ذکر کړي چې ټیک دا د یو سړي خدا اراده نیت شته چې زه به که خیري څه کومه واده به کوم، خو وسې نشته، غریب دی، کمزوری دی. او واقعي خبره ده نن سبا ودونه کول خو ډېر ګران دي. که په سنت طریقه باندې واده کې نو بیا څوک هم نن سبا دا نشي ویلی چې زه واده نشم کولی. که په سنت طریقه کوي موږ سره دې میلاو شي موږ به ورته حل ویو. په یو ورځ کې به ستا واده م شوي هر څه به دې شي. او که نه د دنیا رسم و رواج پسې ګرځې نو بیا ګرانه ده. نو یو سړی وایي یو هلک دی نوجوان هغه وایي چې یاره زما خو نیت شته چې واده به کومه خو فلحال لا ته ښځه نه میلاویږي پسې ګرځمه یا لا سمی مې ورته نه دی خوړلی. نو الله وایي دله دا نه دي په کار چې دی وایي هسې مې ښځه نشته راشه چې څه مې مرضي هغه به زه کومه. نه، بیا به هم خپله مرضي نه چلې، ځان به د ګناه نه څه کې ځان به بچ ساتي. ځکه الله استعفاف ذکر کوي. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ او ځان دې پاک ساتي هغه کسان لا یجدون نکاحا چې نه مومي دوی نکاح لره. الله وکړي یو سړی نکاح نه ده کړې نو هم دی به څه کوي؟ خپل ځان به د ګناه نه پاک ساتي. استعفاف دې ته وایي عربۍ کې چې د هر قسم د فحش او د ګناه د کارونو نه به دې ځان ساتي. که نارینه دی او که زنانه دی دا به د فحش او د بېحیایي د کارونو نه به دا څه کوي؟ ځان به ده ساتي. دویم واده ته دې وس نه کېږي نو روجې ډېرې نیسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د چا چې د واده وس نه نو فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام روجې دې نیسي نو دې سره به د ده شهوت سي دا به کنټرولي. نو روجې نیول پکار دي. د هغې سره سره صبر به سړی کوي او د هغې سره سره د مونځ پابندي ډېره زیاته پکار ده او د هغې سره سره الله نه دعا غواړه چې یا الله د شیطان د جال نه مې بچ وساتي. زمونږ اکثر نوجوانان د شیطان په جالونو کې راګیر دي که نه، دې وجې نه ګناهونه ته ډېر کېږي، نقصاناتو کې واقع کېږي. څنګه چې نارینه استعفاف ځان بچ ساتي نو زنانه به هم ګورې ځان څه کوي؟ ځان به بچ ساتي. دا نو چې د یو جینۍ واده نکاح نه شوي نو د خپل سري چې چېرته ځي هلته ګرځي. نن سبا دام یو سټایل ګوره جوړ شوی دی، خو چې کله یې ورکي او نکاح وشي
نو بیا به د منګیتر نه دارې خبرې تپوس کوي، میسیج به کوي، کال به کوي، او ورته ماما که به نه ځي دا بیا قدم هم نه وي. ولې دا شرعي قانون په تا باندې د منګیتر قایم کړه، دا خو د الله د طرفه دی. که واده دې شوی، نکاح شوی او که نه ده شوی، نو ته به څه کې د خپل ځان به ډېر زیات خیال ساتي. دا نه چې نکاح نه شوي ګرځم او چې نکاح مې وشوه بیا به زه د پردې ډېر زیات خیال ساتم. نه، هر وخت کې به ته د الله نه یریږي او ته به د اسلامي د قانون او د شریعت د احکامو خیال ساتي. نو الله رب العالمین ذکر کوي چې دې ځان بچ ساتي باقی حتی یغنیهم الله من فضله، تر دې پورې چې مالدار به کړي دوی لره الله تعالی د فضل خپلنا. الله وایي ته ځان ګناهونو نه بچ ساته، د نکاح نیت ساته، زه به دله وس درکم نو ځان نه به څه وکړي، واده به ځان نه وکړي. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. اوس دې کې بل ادب ذکر کوي. د معاشره کې لکه ما درته وي پخوا د غلامانو وینځې وي، نو ټیک دا معاشره کې غلام ساتلم جایز و، وینځم جایز و. الله وی معاشره کې به دامي خو د دې وینځې او د غلام آزادولم ډېر لوی اجر او ثواب لري. نو د آیت کې الله رب العالمین هغه ذکر کوي. یو خو که د یو سړي غلامي او هغه فی سبیل الله آزاد کړي نو دا خو ډېر لوی اجر او ثواب دی. او دی وجنه قرآن کریم چې د قسم کفاره ذکر کړې ده، یو سړی چې قسم اخري او به قسم مات که څو کفارې دي؟ تاسو ویلي دي اومه پاره کې درې کفارې دي، یا 3 ورځې روجې نیولي، دا خو اخره کې خبره ای. غلام آزادول دي، څو مسکینانو ته روټۍ دي؟ 10 مسکینانو له یا کپړې یا روټۍ ورکول، او کدا نه نو غلام آزادول، او کدا نه نو 3 ورځې روجې نیول. دغه رنګ د زهار چې کومه کفاره ده، نو زهار مسله خو خیر دی، هغه لانه د تېره شوې به 28مه پاره کې راځي. نو هغې کې هم د غلام آزادول الله راوستي. نو معلومه شوه چې غلام آزادول دا لوی څه دی؟ اجر او ثواب دی. نو یو ته غلام مدبر وی او بل ته مکاتب وی. دلته مکاتب غلام ذکر کی، مدبر دی ته وی چې د یو مالک غلامی او هغه مالک ورته وی چې کله زه مړ شم نو ته به آزادي، بیا زما د بچو په تا باندې د غلامۍ څه اختیار نشته. نو بچ مالک کله وفات شو نو دی به څه دی آزاد. مکاتب دلته ذکر کیږي. مکاتب هغه غلام ته وی چې دته مالک اولی کی چې ته خو زما غلامي، ما په پیسو اغستې وي، اوس دومره پیسې راوړه ادای کنو ته به څه ته به آزاد. نو الله وی کله چې غلامان ناپاسی او د مالکانو نه ازادي طلب کوي، نو الله وی ازادي ولا ورکوي ځان سره باقی میساره وي. دې آیت کې دغه مسله ذکر کیږي. والذین او هغه کسان یبتغون الکتاب چې غواړي دوی مکاتب کېدل. ګوره دې غلام ته مکاتب وي، کتاب لفظ راوړه، ځکه چې د مالک او د ده په منځ کې به څه کېږي؟ لیکل به کېږي. کتاب لیکلو ته وایي. مالک به ورته ولیکي چې دومره پیسې ما ته ادا کا، لاړ شو مزدوري وکړه، که کال کې را رسې، که میاشت کې را رسې، که په قسطونو کې راکړي، چې کله دې ټولې ختمې کړو نو بیا به ته څه شي؟ آزاد بشي. ځکه ورته غلام مکاتب وایي، ځکه لفظ د کتاب راوړو. والذین او هغه کسان یبتغون الکتاب چې غواړي دوی مکاتب کېدل، مما د هغې نه ملکت ایمانکم چې مالک دی خلاصونه ستاسو. الله وی فکاتبوهم، نو مکاتب کړئ دوی لره. الله وی ته مالک غلام رالی، هغه وی چې یاره زه غواړم چې زه ستا نه باقي آزاد شم. نو الله وی ته مکاتب وګرځوه، لیکل وله ورکه چې زه دومره پیسې راوړه ته به څه شي؟ آزاد بشي. خو شرط ذکر کوي، ان علمتم فیهم خیرا، که پویږئ تاسو په دوی کې خیرن د خیر. خیر نه مراد څه دی؟ ایمان. الله وی که تا ته پته چې دی به په خپل ایمان باندې قایم پاتې شي نو بیا به آزادې، که دی کفر ته ته نو بیا ول آزادي نشي ورکولی. دویم د خیرن معنی دا مفسرین کوي چې تا ته پته ده چې دی تلی شي، قوت او طاقت شته دی، مزدوري کولی شي او ماله دا پیسې راوړی شي. دا خو مالک ته حکم و.
اوس الله رب العالمین عام مومنانو ته دغه غلامانو په باره کې حکم کوي وآتوهم ورکوي دوی ته من مال الله مال د الله تعالی الذي هغه آتاکم چې تاسو له درکړي الله د عام مومنانو ته وي چې تاسو کله زکات وباسئ نو په دې زکات کې دغه غلام هم څه کوي حساب کې کوي نو چې ته د غلام له زکات ورکې نو دی به ور باندې څه چلو کی دی به چاله ورکی مالک له به ورکی نو مالک به دې څه کی آزاد به کی بس د غاړه بس شي غاړه به آزاد شي دغه رنګ دی کې حکم مالک تم دی الله مالک ته وی چې ته زکات وباسي نو د زکات نه چاله حصہ ورکا غلام له نو بیا په مسله ځان پوهه کوي مالک براولږي دی غلام له زکات ورکی ځکه چې زکات خو قرباني کیږي غریب دی دا غلام براولږي هغه زکات به واپس مالک لور کی ورته بوی دا ته په کیسه کې حساب کا زما په پیسو کې حساب دې سه یو بل مسله یاد وساتئ ستا په یو سړی باندې قرض دی دا اکثر تپوس کوي خلک په یو کس باندې ستا قرض دی قرض هغه سره نشته چې تالی درکي او تا ته پته ده چې دی غریب دی زکات هم وربانی کیږي نو اوس آیت دا خپل قرض هغه ته په زکات کې پرېښودلی شي که نه ورسېدی په مسله باندې نو د دې صورتحال بیا داسې به یې کې نو بیا جایز ده ستا چې څومره زکات ته هغه له ورکې ته به دا زکات پیسې راوالې هغه له به ورکې چې دا زکات کې ته واله چې کله زکات کې هغه والي به مالک وګرځي بیا به هغه راولږي تاله به درکي په څه کې به دله درکي قرض کې به درکي نو قرض ادا شي او زکات نو هغه ته فایده لاړه که نه نو په دې طریقه باندې دا ګوره جایز دی که څوک یې کوي ښه وآتوهم ورکوي دوی ته من مال الله مال د الله تعالی الذي هغه آتاکم چې درکړی دی تاسو ته ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا دې کې بل ادب الله ذکر کوي بس دا پکې لسم ادب دی په دې رکوع کې ټول دا لس آداب ذکر کېدل دا لسم ادب دی ولا تکرهوا او زور مکوي فتياتكم په وینځو خپلو باندې علی البغاء په بدګارۍ سره حدیث کې راځي د جاهلیت په زمانه کې مشرکین او عربو کې داسې یو حالاتو د دې منافقانو چې کوم مشر عبد الله بن ابی نو دې ظالم بس چل کو د یو دوه وینځي ځان ناغستې وي هغې دواړو وینځو ایمان ناوړو نو د به په هغوی باندې زناکاري کوله دې وینځو ته به ویلې چې تاسو به پلانکي ځای کې ناستې بدکاري به کوئ ماله به هر یوه د ورځې دومره روپۍ راوړی یو قسم ایرامنډي ته جوړه کړې وه نو په دې وینځونو باندې به دا کار کو او نورم ورسره داسې کسانو منافقان هغوی به هم دا چل کو زنانه به دې دپاره اغستلې وینځي بیا به ورباندې دا بدکاري کوله پیسې به یې په ګټلې نو د ده دا دوه وینځي وي دواړو ایمان ناوړی د یو نوم موسیقه و د بل نوم امیمه و حدیث کې دا نومونه راغلي دا دواړه رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ژړا شوي چې رسول الله دا ظالم په موږ باندې دا کار کوي چې نیک او نو بیا هم وخي په زوره به ورباندې دا کار تاسو زما وینځي شابه ماله به دا کار کوئ پیسې به ګټئ او ماله به راوړئ نو په دغه وخت کې الله رب العالمین دا آیت نازل کړ چې داسې به نه کوي سړی او حدیث کې هم راځي مهر البغي د زنا باندې چې یو زنانه اجرت وګټي دا حرام دي دا پیسې دا خو تا په بدکارۍ باندې وګټلې نو که د دې نه مراد دی کې دوه تفسیر دی یو تفسیر پکې دا دی چې فتیات اصل کې جینکو ته وي مراد به دلته سي وینځي به ته مراد نو یو معنی دا ده ولا تکرهوا او زور مکوئ فتیاتکم په وینځو خپلو باندې علی البغاء په بدکارۍ باندې ان اردنا تحصنا که غواړي دوی پاک دامني هغوی دا کار نه کو دی ظالم به ورباندې څه کو په زور دویمه معنی پکې دا مفسرین کوي چې فتیات نه مراد دا عامی د مسلمانانو جینکۍ دي لونه او خویندې او بغا نه مراد نکاح نه کول دي یعنی الله وی ستا زوی دی زلمی دی
یا د دې تعلق د جنکو سره لور دی د پیغله ده یا خور دی د هغوی نکاح کول غواړي تحسنل چې زه پاک دامنه شم نکاح وکم په شرعي طریقه ګناهونه نه وبچم او دا مور او پلار یې ایسارئ چې نه لا نکاح به ته نه کې الله وایي دا مه کوئ دا څه دی دا ظلم ډېرو خلکو داسې کارونه کړي لورې دې دپاره ناسته یې په کور کې چې چېرته غټه رشته راشي مالداره نو زه به یې وله ورکم په دې تمه یې کېنولي د مالداره په تمه باندې کېنولي نو دا ګوره لوی ظلم او زیاتی دی داسې نه دي کول به مخکې تیر شو چې مالداري به الله په خپله ورکوي که نه دا خو الله وعده کړې ده مطلب د دې آیتو اصل کې دا دی ولا تکرهوا او زور مکوئ فتیاتکم په جنکو خپلو باندې علی البغاء په نکاح نه کولو سره ان اردنا کله چې غواړي دوی تحسن الپاکدامني هغوی وایي چې موږ د پاکدامني شو د ګناه نه دي بچ شو او یو ناشنا حدیث دی حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي کومه جینۍ چې 12 کالو ته ورسي مطلب بالغ شي او دا پلار سره د نکاح د کولو غم نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دې جینۍ نه چې څه ګناه کیږي سزا به پلار ته میلاویږي الله به دا پلار او مور رانیسي چې د زوی دپاره خو به ګرځېدلې چېرته د چین خاپیرۍ دې وله کتله رښتیا وایي د دې هلکانو دپاره دا مور او پلار څومره کوشش کوي لرې لرې په رشتو پسې ګرځي هغلته راته چا جینۍ وخوړه هلته راته چا جینۍ وښودله چې داسې ده سترګې یې داسې دي غوږونه یې داسې دي او پوزه یې داسې ده او مخ یې داسې دی او دومره تعلیم دی او په لور پسې چې کله څوک راشي نو اکثر صرف د یو ښه په انتظار چې څوک رالی دا ځل به ورته ځکه خیر یې ښه کوم نسخه ډنډ ته یې به ورغوزاره کړي یا نشهیي یا بېروزګاري بیا 4-5 میاشتې پس بیا غریب راشي او د دې پلار کره ناست دی او په سرو سترګو باندې جاړي یا خو د شپې دا ټیم کور ته راځي او جنګ جګړې کوي او بله ورځ راپسې چاړه راغستې وه تمانچه یې راپسې راغستې وه نو دا ظلم دی داسې نه دي کول پکار څنګه چې د زوی حق دی نو داسې در باندې د لور هم حق دی دویم دا چې زمونږ خلکو اصل کې د دې لور د رشتې دپاره ډېر غټ غټ شرطونه هم تړلي هغه هلک لی ورکومه چې دومره بې تعلیمي هغه چاله به ورکوم چې کور به ماته نږدې هغه چاله به ورکوم چې کور به رانه ډېر لرې نه او دومره به تنخواه او دومره به ډالرو کې تنخواګانې اخلي نو په دې تمه باندې لوڼه په کور کې زړې کړي دا لوی نقصان دی دا د جینکو سره زیاتی دی ګورئ او د مور او پلار ګریوان او د دې بچو لاس به په ورځ د قیامت باندې داسې نه دي کول پکار الله وی دا مور او پلار ته خطاب کوي چې دغه زنانه نکاح کول غواړي د پاره د پاک دامنې او دا مشران یې څه کوي لتبتغوا دې دپاره چې لټوئ تاسو عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند د دنیا مور او پلار یې په دې کې پروت دی چې ورېږه ښځې پیدا کړم او دا وکړم او هغه وکړم ومن یکرههن او څوک چې زور کوي په دوی باندې فإن الله یقینا الله تعالی من بعد اکراههن غفور رحیم رستو د زور کولو د دوی نه بخنه کوونکی او مهربانه دی لکه منافق به ورباندې زور چلو کنه الله وایي که په دې جنکوی زور چلو هغوی بیا ګناه وکړو نو الله وایي دغه خو به ورته زه معاف کړمه ولقد انزلنا یقینا نازل کړی دی مونږ الیکم تاسو ته آیاتونه مبینات وضاحت کوونکي دې کې ترغیب دی قرآن ته خاص کر دا سورة النور یادی الله وایي دې کې داسې آیاتونه چې د هرې مسلې پکې څه وکړو وضاحت ومثلا او نمونی من الذین دا هغه کسانو خلو چې تیر شوي دي من قبلکم مخکې ستاسو نه چا چې په دې احکامو عمل نه دی کړی نو د هغه قومونو حالات هم الله دې قرآن کې ذکر کړي په طور د نمونه مثل نه دغه مراد دی وموعظة دا قرآن نصیحت دی للمتقین د پاره د متقیانو وانکحوا الایام منکم او نکاح وکړئ د بېواده ستاسو نه والصالحین او د نیکانو من عبادکم د مریانو ستاسو نه وایمائکم د وینځو ستاسو نه ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله کوي دوی غریبانان نو مالدار وکي دوی لره الله تعالی د فضل خپلنا والله الله تعالی واسع فراخ فضل والا دی علیم پویا ذات ته وليستعفف الذين وزان دی پاک ساتي هغه کسان لا یجدون نکان چې نمومي دوی نکاح
حتی تر دې پوری یغنیهم الله من فضله چې مالدار به کې دوی لره الله تعالی د فضل خپلنا. والذین او هغه کسان یبتغون چې غواړي الکتاب مکاتب کېدل مما د هغې نه ملکت ایمانکم چې مالکان دي خلاصونه استاسو فکاتبوهم نو مکاتب کړي دوی لره ان علمتم فیهم خیرا که معلومي تاسو ته په دوی کې خیر وآتوهم ورکوي دوی ته من مال الله د مال د الله نه الذي هغه آتاکم چې تاسو له درکړي. ولا تکرهوا او زور مکوي فتياتکم په وینځو خپلو باندې علی البغاء په بدکارۍ سره یا ولا تکرهوا او زور مکوي فتياتکم په جنکو خپلو باندې علی البغاء په نکاح نه کولو سره. ان اردنا تحسنا کغواړي دوی پاک دامنی لتبتغوا عرض الحیات الدنیا دې د پاره چې لټوي تاسو سامان د ژوند د دنیا. ومن یکرهن او څوک چې زور کوي په دوی باندې نو فإن الله من بعد اکراههن غفور رحیم نو یقینا الله تعالی رستو د زور نه بخنه کوونکی او مهربان دی. ولقد انزلنا یقینا نازل کړي دي مونږ الیکم تاسو ته آیات مبینات آیاتونه وضاحت کوونکی ومثلا او نمونی من الذین دا اغا کسانو نخلو چی تیر شوی دی من قبلکم مخکستاسونا وموعظتا او دا قرآن نصیحت دی للمتقین دا پارا دا متقیانو.